السلام علیکم مارګرو. نن ویلاګ چې دی نو دا د جلال د طرف نه پروګرام دی او دا تاسو کتی شي د دې د کورمه هته دا کباب والا ډېر مزیدار کباب دي. دا د جلال د طرف نه نن سپیشل پروګرام دی او تقریبا په دویمه جمعه یا په هره جمعه باندې خامخا دی وایي چې تاسو به زما میلمانه یې، نو دا تاسو کتی شئ او ډېر مزیدار کباب دی او د سردۍ په موسم کې خو بیا ډېره مزه کوي. نو دې ته که تاسو وګورئ نو دا ډېر مزیدار دی. دا اوس جلال لګیا دی او ځان ته ځای سموي او هر وخت د ناستې ځای نه وي. اصل کې خبره ده چې دی کیني نه دی پنډېږي که نه، نو دته لږ ناسته کې تکلیف وي او د سفید کباب ډېر زیات خوښي. حتی که تاسو وګورئ که نه دله ساړه هم ډېر زیات شوي دي، لاسونه ګرموي او خو د ده کباب ډېر زیات خوښي. دا اوس د جلال ځای نشته، دا دی اوس ځان ته ځای سموي. اصل کې دی کیني نه دی پنډېږي. نو اوس که ته تاسو وګورئ که نه نو دی په کرسۍ کې راځي هم نه، ځان ته دی کرسۍ سموي را سموي او دی به اوس په دې باندې کښېني. دا کښېنه ناسته خو دا دی پنډ شو. نو اوس دې ته تاسو کتی شئ که نه او اوس په کباب آرډر مونږ ورکړی دی. کباب به اوس راشي. دا تاسو اینې دا لګیا دی په 2 لاسه پکې لګیا دی په دې کیمه کې چې دا به څونه ټایم کې تیار شي که نه. کباب یې مونږ له تیار کړو، د مزیدار سپینې ګرمې ګرمې روټۍ دي ورسره او ښه ښکلي کباب دي که نه. نو اوس ګورو که نه، سپید وایي چې ته زما د مخې نه کیمره خوا کړه او زه به کیمرې په مخ کې زه روټۍ خوړلی نه شم. زه ورته وایم چې تر څو ته منې نوړی اخیستې نه وي که نه، نو زه تا نه کیمره لر کوم نه. نو دې اوس نارنج پې ځان ته اچوي. زه ورته وایم بلکې دا خو به دې سره تراخه شي، خو دې وایي نه، نارنج نه بغیر ما له خوند نه راکوي. نو که دې کباب والا سره نارنج وي او که نه وي، خو دې مونږ له په هر صورت باندې نارنج پیدا کوي. نو دې اوس ما ته وایي چې ته کیمره اخوا کړه. لږ لرې که که نه دا به پکې ته اخلي ویلا کا